مولانا جلال صاحب هغه راشي او خپل هېواد چې کوم دی را ترلاسه کړي. تعریف وکړي وړو د دې جزاک الله د دې جلسې نظم و ضبط او د سکیورټي انتظام زموږ محترم رول جناب حضرت مولانا علي اکبر صاحب ته درخواست دی چې هغوی راشي او د دې مشران د لاسه دا هېواد ترلاسه کړي. یقینا چې دې علماو دې مرګو ډېر کاوش نو ډېر محنتونه وکړه د پرون نه لګیا دي. زه ډاکټر نسیم الرحمن صاحب ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او د دوی دا هېواد چې کوم دی دا ترلاسه کړي. ماشاءالله مولانا اکبر حسین قاسمی صاحب ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او د دوی نه دا هېواد چې کوم دی دا ترلاسه کړي. ماشاءالله زه بلا تاخیر دعوت ورکوم استاد محترم حضرت مولانا محمد عاقل انصاری صاحب امیر تحصیلی مردان جمعیت علماء اسلام زمون مهمان خصوصي مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب انشاءالله چې دا غوی یو نورانی چهره ده یو زبردست انداز ده انشاءالله دا غوی تقریب انشاءالله بهترین وی را روان دي انشاءالله العزیز. الحمد لله الذي أتم علينا نعمته فرضي لنا الإسلام دينا وأنزل القرآن الحكيم شفاء لما في الصدور وسكينة للقلوب ويقينا وبعث صفوته ورحمته سيد المرسلين محمدا صادقا أمينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طول شوق ومحبت سر درود فاكل له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاسٹیج باندې تشریف فرما اکابرین امت مخدا تشریف فرما دین اسلام او ناموس رسالت باندې مینو مسلمانان ورونو اولا د جمعیت علماء اسلام چیک مردان ون د تمام کابینه او د تمام ټیم خصوصا امیر جمعیت علماء اسلام چیک مردان ون مولانا جہانگیر اجمل صاحب دامت برکاتهم او داغی ټول ملګری د زړه د تله شکریا ادا کوم چې په یو ډېر بهترین انداز باندې هغوی ډېره زیاته ستړې وکړه او تقریبا زه به دا ووایم چې یو د ضلعې د سطحې پروګرام هغې منعقد که تاسو او مونږ ټول په هغې کې شریک کړو د هغې د زړه د تله شکریا ادا کوم چې دا پروګرام دا کانفرنس چې په کوم عنوان باندې معنون دی
ناموس رسالت او ختم نبوت دا زمونگا استاسو دا ایمان حصہ دا زمونگا استاسو بنیادی عقیدہ دا زمارونو لکسات مخیمہ جمعہ کے ہم دا خبر اوکڑا چه دا روز اولنا دا غیر مسلم دا یهود دا مشرکینو دا دیٹولو حد پی تنقید او ٹارگیٹ دیاغی رسالت او جناب نبی کریم علیہ السلام ختم نبوت تے داغی بنیادی وجہ دادا چہ دا تمام دین اسلام بنیادی مدار دا پر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم باندے دے داغی سوچ او داغی فکر دا دے چہ مونگ دا رسالت دا عمارت دا رسالت دا آبادی او دا بلڈنگ دا کل مونگا منہدم اوران کو نو داغین بعد دا ټول دین بداغدارو گرزی دا دے با ہر مسئلہ مشکوک شی دا دے با ہر فکر او ہر سوچ مشکوک شی لیکن زمارونو سنگا چه تاسو تا زمان مخ کے زمان مشرانو دیر پا تفصیل سرا خصوصاً علامہ محمد صدیق صاحب دامت برکاتهم یو تاریخی پہلو باندے یو دیر بہترین رناوا چولا سنگا چه تاسو تا معلوم شو زمان عزت مندو چه پا ہر دور کے دا رسالت محمدی دا ناموس رسالت او دا ختم نبوت دا تحفظ دا پارا کچا آواز اجت کرده دے نو آغا دا علماء دیوبن یو غڑه دے کچا دا اغیم مخنیوے کرده دے کم خلقو چه پا ناموس رسالت بانے گزار کرده دے او دا اغا خلقو مخیطا بند اچولے دے دا اغا خلقو دا تحریک مخنیوے کرده دے نو الحمدللہ پا دے بانے مونگ دا اللہ شکر گزاریو چی آغا دا جمعیت علماء اسلام او دا دارالعلوم دیوبند دا آغی یو سیراب دا آغی یو سکون کے بھئی او دا آغی یو غڑی بھئی پا ہر دور کے لما عزت مندو کہ کل دغی فتنے سر لوچت کلے دے نو دا آغی دا سرکوبے دا پارا الحمدللہ زمونگا استاذ و مشران پا میدان کے موجودو آغی دا آغی دفاع کرے دا ننم زمان محترم و عزت مندو دے ٹول پندال او دے ٹول سٹیج پا دے خبر بانے لاس اچت کرے دے کہ ننم پا ناموس رسالت بانے سوک حملہ کئی انشاءاللہ صف اول کے با منگا و تاسو والاریو دا ناموس رسالت دا حفاظت دا پاربا انشاءاللہ جانم قربانو انشاءاللہ بچی بم قربانو ناموس بم قربانو عزت و آبرو بم قربانو تمام محترم و عزت مندو مانا مخ کے یو خبر دیر عجیبہ انداز بانے اس وقت کمیتا چے نشاندہی علامہ صدیق سے بکڑا زما محترم و عزت مندو دا زما ذہن کم یو خط شوا او زا پدے بانے اکثر دا وینا کوم چے خلقو کتاسو رجوع کول غوالے خلقو کتاسو زدکڑ کول غوالے نو تاسو دے خپل علماء تو رجوع کوئے تاسو دا موبائل سکرین نا دن نشا ازدکولے ماغا ورد یو حدیث کتا جناب نبی کریم علیہ السلام چے بکل پسورلے بانے سوریدو نو دا سورلے دعا بھئی ویلا بیا بیدا الفاظ ہوئے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت او بیا با اسر لگ مسکیش دا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ داغن یو شاگر نقل کئی چکل اغا سورلے تا ورخطا نو دا سورلے دعای ویلا بیا دا الفاظ ہوئے او بیا لوگون تی مسکیشو نو شاگر تی تپوسو کو حضرت تاسو اخاندل ولی دی اخاندل تالگا مسکام اکڑا دا ولی مسکا دی اکڑا نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل چے اصل خبر دادا ما خپل محبوب و خپل خلیل جناب نبی کریم علیہ السلام پدا سے حالت باندی لیدلو چے کل سورلے تا خطا نو اغل لگون تی مسکیشو نو ماوے چے 100% پا سنت باندی عملو کم زمارونو بیا چے کم راوی چے روایت نقل کرے رے کم راوی چے اگر امت تا روایت بیانے نو بیا زمان محترم و عزت منو اگر راویم اگر چل کئی چے کم چل جناب نبی کریم علیہ السلام کرے یو راوی ویلی فضائل اعمال کے دا حدیث تبلیغ والا ملگری بیانے اگر بیانے پل شاگرد نظام سرے کا دا جمع موسم دے آل تلال یا ونا اسندلا داغین پانی را ادوڑے دے
او هغه ورته وی جناب نبی کریم علیه السلام سره تللی وم. غالبا د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې زه د نبی کریم علیه السلام سره د جمعې په موسم کې صحرا ته ووتم، نو نبی کریم علیه السلام د ونې څانګه ونیوله او داسې وڅنډله، د هغې نه پاڼې راودوړېدې. وی بیا یې ما ته وی چې تا تپوس ونکړو چې ما دا ونه ولې ونیوله او دا مې ولې وڅنډله؟ وی حضور وفرمایه دا مې ولې وڅنډله؟ وی حضور پاک علیه السلام راته داسې فرمایلی و چې څوک مسلمان مؤمن نارینه او زنانه 5 وخته لمونځ کوي نو د هغه د بدن نه ګناهونه داسې ریږي لکه څنګه چې تا دا ونه ولیده او ما څانګه څنډله او د هغې نه پاڼې دوړېدې. زما محترمو عزتمندو، زمونږ علما د هغه خلکو پیروکار دي. دا یو خبره ګوره یاد ساتئ چې علمیت مقبول نه دی، علمیت قابل قبول نه دی، قابلیت قابل قبول نه دی. اصل خبره د قبولیت ته، اصل خبره اتباع سنت ته. زمونږ کابر الحمدلله په اتباع سنت باندې پابند دي. او که تا ته دا د اوسني زمانې مذهبي سکالران، دا د اوسني زمانې چې کومه دعوه د مذهبي سکالرشپ کوي، کم خلک چې د دې خبرې دعوه کوي چې زه یو مذهبي سکالر یم، زه به قوم ته مسایل بیانوم، زه به قوم ته دین بیانوم، نو زما محترم و عزتمندو ګوره یاد ساتئ د هغه شکل و صورت به د جناب نبی کریم علیه السلام د شکل و صورت په شان نه وي، د هغه لباس به د جناب نبی کریم علیه السلام د لباس په شان نه وي. او تاسو په دې سټیج باندې زمونږ کابرو ته وګورئ، تاسو چې دا کوم مشران راغلل او لاړل، تاسو د هغې شکل و صورت ته وګورئ. که دی تاسو ته دین بیانوي نو دی به تاسو ته هغه حلیه هم بیانوي، کومه حلیه چې جناب نبی کریم علیه السلام قوم ته او امت ته څرګنده کړې ده، امت ته یې ښودلې ده، تاسو ته به هغه حلیه هم بیانوي. زما محترم و عزتمندو، دې وجې نه ضروري ده که تاسو دین قبلول غواړئ، تاسو دین حاصلول غواړئ، د دین حصول غواړئ، نو په کار دا دی چې تاسو د خپلو خړو خړو علماو ته رجوع وکئ، تاسو دین د دغه علماو نه زده کئ. زما محترم و عزتمندو، رجوع به مونږ د خپلو علماو ته کوو، ځکه ما تاسو ته عرض وکړو چې قابلیت او علمیت دا قابل قبول نه دی، بلکې قبولیت قابل قبول نه، بلکې اتباع سنت قابل قبول نه. نو نن به مونږ او تاسو د هغه چا نه دین زده کوو چې هغه خپله حلیه هم د جناب نبی کریم علیه السلام جوړه کړې وي. که یو سړي حلیه اخو د غیر مسلم جوړه کړې ده، شکل و صورت او لباس د غیر مسلم استعمال کړی دی، او تا ته دقایق بیانوي، تا ته دقیقې مسلې بیانوي، نو زما وروڼو دی په حقیقت کې تا د دین نه اړوي. نن خلک وایي دا نوې خلک، جدید ذهن والا خلک یو خبره تاسو ته کوي، وایي تاسو چې وایئ چې هر څه په قرآن کې دي، نو د پلانکۍ مسلې حل په قرآن کې مونږ ته وښیئ. دغه اعتراض تاسو نه دی، دا اعتراض زما نه دی، بلکې حقیقت کې دغه اعتراض د هغه مغرب زده خلکو دی. زما یو ملګري یو واقعه بیانوله، وایي چې امریکا کې په یو هسپتال کې 2 ماشومان پیدا شو. یو ماشوم هلک دی او یوه جینۍ ده، خو د ډاکټرانو نه او د نرسانو نه دا هلک او دا جینۍ خلط ملط شو. دا ته ګډ ور شو چې هلک د کومې زنانه دی او جینۍ د کومې زنانه ده، د دې نه هر څه ګډ ور شو، دا پهچان نه کېده چې مونږه کومې زنانه ته هلک کېدو او کومې زنانه ته جینۍ کېدو. هلته یو مسلمان ډاکټر دی د مصر، نو هغه ته دا نور ډاکټران را جمع شو او ورته وی ته چې وایې چې د دنیا هره مسله په قرآن کې موجود ده، راشه د دې مسلې اوس حل راوباسئ، ستاسو قرآن دی کې څه وایي
ستاسو دین په دې مسله کې څه ویل غواړي چې مونږه دا ماشوم چاته کېدو او دا ماشومه چاته کېدو د هغه سره هم ډېر فکر شو ډاکټر مسلمان دی دومره لویه مسله د هغه په ذهن کې نشته دومره لویه پویه نشته هغه فورا ځان له ټکټ کټ کوي مصر ته راځي د یو مصر د یو شیخ الحدیث سره هغه یو مجلس کوي هغه نه تپوس کوي چې صاحب یو ډېره لویه مسله پیښه شوې ده امریکا کې پیښه ده ما ته ډاکټرانو یو ډېر لوی پیغور راکړی دی زه نه پوهېږم چې د هغه مسلې حل څنګه ته هغې ته ووایم آیا تا سره به د هغې مسلې څه حل میلو شي که میلو به نه شي او یې مسله څه ده وایي صاحب دوه ماشومان پیدا شوي دي یو هلک دی او بله جینۍ ده د ډاکټرانو نرسو نه ګډوډ شوي دي پته نه لګي هلک د کومې زنانه دی او جینۍ د کومې زنانه ده شیخ الحدیث صاحب ورته وایي تاسو داسې وکړئ چې د دې زنانو د پیو د دې دواړو زنانو پی دا لیبارټرۍ کې چک کړئ دا لږ د دې وزن معلوم کړئ که د کومې زنانه پی ډېرو نو دې ته هلک کېدی که د کومې زنانه پی درانه و دې ته هلک کېدی که د کومې زنانه پی سپکو او لږو دې ته جینۍ کېدی نو هغه ورته وایي صاحب د دې څه مطلب وی قرآن کریم کې الله پاک د هلک او د جینۍ برخه بیان کړې ده چې هلک له الله پاک پوره حصه ورکوي او جینۍ له الله پاک د هلک په نیمه باندې حصه ورکوي نو دام ظلم نه دی بعضې خلک اکثر په دې اعتراض وکړي وایي دا هم ظلم دی چې هلک له پوره حصه ورکړه او جینۍ له د پلار په میراث کې نیمه حصه ورکړه نو د دې جینۍ میراث بیا د خاوند سره مرسي د دې جینۍ میراث هلته منتقل شي دا د پلار نه خپله حصه واخلي او د خپل خاوند نه دې ته هلته حصه میلاویږي د دې اولاد کې وشي د اولاد نه دې ته بیا حصه میلاویږي نو دا شیخ الحدیث صاحب ورته وایي وی قرآن کریم کې الله پاک بیان کړی دی للذکر مثل حظ الانثیین چې د دوو زنانو حصه دا د یو سړي ده د یو هلک ده نو ما اندازه دا ولګوله چې که چرې د دې یوې زنانه پی درانۍ او دا لږ سیوی نو دا به د دې هلک موري که د دې بلې جینۍ د دې بلې زنانه پی لږ سپکه او لږ کم وي دا به د دې جینۍ موري وی بیا د ځان له فورا ټکټ کټ کړ هلته چې لاړ او هلته یې چې وکتل بیا د هغې نه بعد هغه د ډاکټرانو ته دغه مسله وویله او د هغې نه دا لویه او ګمبیره مسله دا د قرآن د یو وړوکي آیات نه الله پاک د هغې په ذریعه باندې الله پاک د دې علماو په ذریعه باندې الله پاک حل کړه نو زما محترمو عزتمندو که تاسو رجوع کول غواړئ د هرې مسلې حل دا قرآن کریم کې موجود دی د هرې مسلې حل زما عزتمندو د دغه علماو سره موجود دی لہذا تاسو له پکار دا دي که تاسو علم زده کول غواړئ خپل بچي عالمان کئ خپل بچی عالمان کئ په خپله باندې دین زده کئ زما عزتمندو دا زمونږ دپاره الله پاک رالیږلی دی کنی بیا به داسې مسلې پیدا شي تاسو ته به د مسلې پته نه زما یو ملګری جرمني ته تللی هغه هلته یو چرګوټی حلال کړ هغه وایي کله چې زه داسې سیلانی غوندې یم کله سفرو باندې ځم و یو ورځ مې هلته د هوټل مخې ته مې ځان له یو چرګوټی راواخېسته په خپله مې حلال کړ وایي ځکه ما وایي چې دا غیر مسلم خلک د دې په حلاله باندې مې زړه نه خېږي او هسې نه چې ته مرداره را باندې ونه خوري نو وایي ما په خپله باندې یو چرګوټی حلال کړ کله چې مې چرګوټی حلال کړ نو وایي هغه داسې لږ وپړ کې او بیا لږ ساعت پس چې د هغې نه څه ووته بیا مې ټوکړې کړ بړې مې ترې لرې کړې فرج کې مې ځان له کېښود چې څومره مې ته خوړه دومره مې وخوړ نور مې ځان له محفوظ کېښود وایي دې کې لږ ساعت چې کېده د هوټل له کمرې دروازه وټکېده وایي چې ما وکتل دوه سړي او درې زنانه ولاړې دي نو وایي هغې خپل منځ کې ما ته ودرېده ما چې کمره کوله وکړه او زه راووتم دروازې نه بهر دغه 15 کسان ولاړ دي وایي هغه یو ما نه تپوس وکړو وایي ته مسلمان یې وایي ما ورته وایي چې او زه مسلمان یم هغې خپل منځ کې ووایي چې مونږ درته نه وایي چې دا به مسلمان یې نو وایي خپل منځ کې هغې په تکرار شو وایي ما تپوس وکړو چې اخر تاسو ولې په تکرار شوئ څه چل دی او زه مسلمان یم زه فخر کوم چې زه مسلمان یم نو دا سړی ما ته وایي مونږ وایي چې داسې ظلم بل څوک نشي کولی څنګه چې مسلمان کوي وایي تا چې دا چرګوټی حلال کړ او دا چرګوټی داسې وپړ کې وایي تا ورته کتل او ته ورته خوشحالېدې نو وایي ما وایي چې ما دې ته وایي چې دا مسلمان کېدی شي دا غیر مسلم نشي کېدی ځکه په بیروني دنیا کې د مسلمان یو ډېر غلط شکل تللی دی
د مسلمان یو ډیر غلط سوچ تللی دی د مسلمان یو د دهشتګردۍ په اړه کې د هغه یو نوم تللی چې دا یو ډېر لوی دهشتګرد قوم دی دا یو ډېر لوی دهشتګرد مذهب دی معاذ الله وایي ما ورته ویې چې نه داسې نه ده دا خو زمونږ مذهب دی ویړه کې مې سوچ وکړو زه شړ بړ سړی وم وایي ما وی چې د دې به زه دې ته څه جواب کوم وایي مولیانو نه مې اورېدلي و چې بس څاروی به حلالې دا رګونه څلور رګونه به ورله کټ کوې بس ما خو دغه طریقه باندې حلال کړ جواب خو نه راته خو ما وی اسې ړکې راله راسې یو الزامي غوندې جواب دی له ورکه وایي ما ورته وی چې مونږ دا څاروی حلال کړو دا چرګ حلال کړو نو د دې نه جراثیم ښه ختمېږي دا انګریزان خو په جراثیمو له ښه پوهېږي که نه وایي ما ورته وی چې دې نه جراثیم ښه ختمېږي نو هغې وی چې څنګه دې جراثیم ختمېږي وایي ما ورته وی راځئ چې لیبارټرۍ ته یو شو وایي هغې بس راځئ چې لیبارټرۍ ته لړ شو وایي هغه چرګوټې وایي چې لرو لیبارټرۍ ته لاړو وایي ما ورته وی چې 2 چرګوټي راکړئ 2 چرګوټي م ځان سره واخیست یو ما په خپله اسلامي طریقه باندې بسم الله الله اکبر دا مې پرې ووی په اسلامي طریقه مې حلال کړ او بل دوی دغه شانتې سر یې ترې راخ کړ او مړې کړ نو وایي لیبارټرۍ ته چې مې یوړل چې کله م ټسټ وکړو نو ما چې په کومه طریقه باندې خپل چرګوټی حلال کړی نو 85% جراثیم د هغې نه ختم شوي او 15% جراثیم پکې پاتې وو وایي ما ورته وی چې دا 15% په دې پخولو سره ختمېږي او چې کله هم د هغې ټسټ وکړو نو د هغې د چرګوټي کې 85% جراثیم موجود وو او 15% کې ختم شوي وو وایي هغې ډېر حیران شو لیبارټرۍ والا راته وی چې دا څه چل دی تاسو خو ډېر شپږ کسان راغلي ډېر لوی باس هم جوړ کړی دی وایي ما هغه ته خپله مدعا وویله وایي هغه وی 2 زما کاته کې راوالی تاسو یو پیره 2 نور راوړئ ته په خپله طریقه حلال کړه او دوی دې په خپله طریقه وایي 2 مې نور چرګوټي راوړل ما په خپله طریقه حلال کړه هغوی په خپله طریقه حلال کړه چې په دویم ځل ټسټ وشو او لیبارټرۍ ټسټ راکړه نو بینهي هغه ټسټو چې کوم مخکې راغلی و وایي هغه 3 زنانه وو او 2 نارینه وو په هغه ځای باندې وویې چې بس موږ ته کلمه د اسلام ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وایي زه شړ بړني سړی یم وایي ما له خو سره راتلل نه هسې مې تپوس وکړو چې دې ته به کلمه څنګه وایم دې به مسلمانوم څنګه وایي ما ورته وی چې زه خو دا ساده کلمه وایم لا اله الا الله دا وایم چې کلمه وي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله څوک پکې در رسول الله وایي او څوک پکې در رسول الله وایي اورېدلي م دي که نه م دي اورېدلي وایي بس دا ساده کلمه مې ورته وویله وایي د هغې نه بعد مې بیا تپوس وکړو چې دلته چېرته اسلامي سنټر شته وایي چا راته وایي او په هغه اخوا کلي کې یو سنټر شته وایي هلته مې دا 15 واړه بوت